د النجم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 53مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 2 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسو ملګری نه بیلاره شوی دی او نه په سرغړاوي سره سم لار پریخي ده. هغه له خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي. ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دا قرآن خو یو واحده چې پر هغه نازلېږي. برلاس ځواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څېرې خاوند دی. نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد. بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله هر وحی چې هغه ته رسیدونکی و. ما كذب الفؤاد ما رأى. سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. افتمارونه على ما يرى. نو آیا تاسو په هغه شی باندې له هغه سره شخړه کوي چې هغه په سترګو ویني؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بشک چې د یو بل وار هم جبرائیل پر راکته کېدلو لیدلیو د سدرة المنتهى سره هغه ځای چې نږدې ته د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نور شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لوی نښانې ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اوس لګوي تاسو کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ ألكم الذكر وله الأنثى. آیا زامن ستاسو لپاره دی او لونی د خدای لپاره؟ تلك إذا قسمة ضيزى. دا خو ډیر ناحق او غیر عادلانه ویشل شو. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. په اصل کې دا هیڅ نه دی مګر فقط څو نمونه چې تاسو او تاسو پلار نیکی دي. الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي. په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان ما تمنى
آیا انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی؟ فلله الآخرة والأولى د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې چې څومره پرختي موجود دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلای تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغه اجازه ورنکړي، هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه عریضه اوریدل وغواړي او هغه ته خوښ شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې له دوی سره د دغه معاملې هیڅ علم نشته، دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلای. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده. د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی. په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او د ځمکې او اسمانونو مالک هم دا الله دی تر څو الله بدی کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې له لوی ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترې نه صادره شي، په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بخښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګیډو کې خام ماشومان یعنی د جنین په توګه وئ، نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ. همغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ای پیغمبر آیا تا هغه څوک ولید چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو؟ عنده علم الغيب فهو يرى. آیا له هغه سره د غیب او علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى آیا هغه ته د هغو خبرو څخه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغه سایه کړی ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغه پوره بدله به هغه ته ورکړل شي او دا چې په پای کې ورتک ستا همدا پروردګار ته دی او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړ او همغه ژوند وباخه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه لیو څاڅکي یعنی نطفه نه کله چې هغه څول کیږي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى او دا چې بیا ژوندې کوله هم د همغه پر ذمه ده او دا چې همغه بډای کړه او شتمنی یې ورکړه او دا چې همغه د شعرا دستوري رب ده او دا چې همغه لومړنی عاد هلاک کړ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او سمودي داسې لمنځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول بیا پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کوم نعمتونو کې به ته شک وکړې هذا نذير من النذر الأولى دا یو ویرونه ده لمخکې راغلیو ویرونو څخه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسو پر تعجب ښکاره کوئ خاندئ او ژاړئ نه او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ فاسجدوا لله واعبدوا سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ